بس دا خو بیا قصه ختمه شوه. دا خو د شرح قید د سوفسطایو عقیده وه. سوفسطایه وایي ماهیت د اشیاو نشته، هېڅ شی هم نشته دنیا کې. چې ولې ته وایي زه هم نه یم، هسې یو وهم یم. وایي زه نه یم، ته هم نه یې، دا وایي یو وهم دی. نو دا خو ټول خبره په بلاړې. زه به قرآن کریم راولم. دا قرآن کریم نه دی، دا شروط صلات دی. ولې؟ ځکه قرآن په لغت کې لوستلو ته وایي، خو شروط صلات هم لوستل کېږي که نه. دا څومره احمقانه خبره ده. دا خو انتهایی بې عقله انسان دی، او دا خو د قرآن کریم سخت محرف دی. په خدای باور وکړئ چې 20 کاله امریکایانو په افغانستان کې تېر که د بوش لښکرو که دومره ضربه اسلام ته ورکړې وه او عقل ته یې ورکړی لکه دې جاهل مطلق چې ورکړله. یعنې دوی ته امریکایان پراته وو، خپل کار سره سیاسي اهداف یې لټول، په دین کې دومره کارونه نه لرل. دا خو هغه د ابی بن سلول په مسیر باندې روان دی. نملتون نه مراد انسان دی او د یو سړي زمری نومي او شیرخان نومي او پلانې نومي. دا څومره د حماقت خبرې دي. او هدهد نه مراد انسان دی. نو قرآن عظیم الشان کې خو د ډېرو حیواناتو نومونه راغلي. ناقة الله وسقیاها، بیا به وایي چې ناقه یوه ښځه وه، ځکه ډېرو قمقلو ښځو به په ځان اوښ هم نوم ایښی. دا قسمه قسم نومونه شته. هلته یو ښځه وه، زه په باڼه کې ومه، امریکا یې نوم وه. نو ته به وایې امریکا دنیا کې نشته د سره اډو شته نه دی امریکا، دا یوه ښځه ده. ولې امریکا د یوې ښځې نوم دی که نه. دا خو قرآن کریم بس ختم شو، هېڅ شی هم قرآن کې پاتې نه شو. یو سړی به وایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار. محمد د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم، و هغه محمد ته نه دی مراد عربو کې چې دی. ولې پاکستان کې محمدان کم دي؟ زما مقتدي محمد ماما. دا هغه ښیي چې د الله رسول دی. دا هغه محمد ښیي چې د الله رسول دی چې زما مقتدي و. هغه نه ښیي چې کوم نبی علیه السلام دی. ولې؟ ستا په دې ژوند کې، ستا په دې مخکې ملګرو کې د محمد په نوم خلک شته که نشته؟ نو دا صورت فتحه کې چې راځي چې محمد رسول الله، هغه نبی علیه السلام نه ښیي، هغه محمد ماما ښیي. دا هغه ښیي. او دا چې ځان منیر شاکر وایي الله چې نبی السلام ښیي چې وسراج منیره، نبی علیه السلام نه ښیي، سبب وایي دا ما ښیي. دا د منیر مزه قرآن کې رالم. دا ستاسو لالا شرنګ به دا دعوه مو کي. نو آفرین به فکر ملا غلام جان. بی بی سی والا یو چا نه پوښتنه، بی بی سی نه چا پوښتنه وکړه د بی بی سی رادیو نه، ویل دنیا کې قمقل څوک دی؟ ویل چې په موټرسایکل سورېږي، یعنې دی یو خطرناکه سوري دی. ویل هغه نه هم پسې احمد ترین ویل چې اشاله ورپسې سوري. نو دا خو قمقل دی، خو چې څوک وله لاندې دبلې خوځی کدوان. دا د جهان بې عقله دي چې نملتون میګینه وله ښځه جوړه که. او بله دا ده چې د قرآن سیاق او سباق ته ګوره. قالت نملتون، ګوره ویل یوې ښځې یا ایها النمل ادخلو جمع ده. ای نملاتو، نو ډېرې ښځې ټولې نملون و. اسد خو د یو سړي نوم یې، هغه نور خو اسدان نه یي که نه. ګوره ادخلو مساکنکم جمع ده، ټول سوړو ته ننوځئ. ښه ټولې نملې وي. په یو کلي کې داسې کېږي چې 100 ښځې او د ټولو د نملې نومي، داسې چېرته کېږي. خو یوه به نمله تروري، بله به وسینپري تروري لکه د دې نه، بله به بیربل بابی. سره د آخرت چابي ده، اډو دي تا ما سره نه لګي. زما خو در سره لګي که نه، زه خو به درته حق وایم. نو دا ټریفیکونه شروع. دینداره سړی هغه دی چې هغه بستره واخلي او ښځې او بچو نه توبه وباسي چې ښځې ته تا به خدای ساتي. کوم خدای ته یې پرېږدي؟ محله کې چې هغه نن لونډان دي هغو ته د خدای اشاره ده که بره یې ورته بره یې وخوله ته ټوپوسه پیدا کړی که نه، ته به مزدوري کوې او دې له به یې راوړې. هاي مسلمانه، دې قرآن سره تا نخرې وکړې. دې نه تا صرف مونځ او دس حج و زکات، هغه داسې عبادتونه دي چې نه د بل چا په خیر راځي او نه د بل چا. ته که مونځ کوې ګاونډي ته دې څه فایده ده؟ کور دې د منیر شاکر روان شي، په منیر شاکر باندې څه کوې؟ د هغه نه خو ما سرمنه وویشتله، نور ته زه څه چلو کوم ګوره. او خاصې د هغه خو دماغو کې فرق راغلی دی. لکه مقصد مې دا دی موږ ورته سنجیده خبره وکړو، د کتاب خبره وکړو، هغه داسې فضول غوندې خبره وکړي چې د هغې نه سر معلوم وي او نه یې پیر. نه دا یې نه دی شاګرد چې هغه نه سر معلوم وي او نه یې پیر معلوم راغلی. موږ په دلیل خبره کوو، په کتاب خبره. تاسو د قرآن دخولو خبره قرآن ته، او تاسو د قرآن وي، تاسو خدای ته مخکې، تاسو د په تقریرونو کې چېرته د کتاب حواله اورېدلې ده؟ خپل دماغ جنګی کړ. اوس زه ته خپل دماغ جنګوم. خدای کو چې دا دین درله داسې لتال کړم چې حیران به شي. زه خپل دماغ جنګوم. دې ته زه منیر شاکریات وایم. زه خپل دماغ جنګوم، خپل دماغ جنګوم. هلکه سلیمان علیه السلام به په واتو نه چې دا خبره زه نه منم. سلیمان علیه السلام په واتو پکار و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په واتو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په واتو دتلی. نو د سلیمان علیه السلام څه جرأت راغلی دی چې دې په والاړ شي؟ زما دا خبره غلطه ده که ټیک ده؟ غلطه ده. زما په خبره پوهېږئ که نه؟
سليمان عليه السلام له الله یو خصوصیت ورکړو چې هغه په هوا باندې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سليمان عليه السلام نه ډیر اعلی دی خو په هوا باندې نه دی تللی په تخت باندې نه دی تللی نو دا خبره چې زه نه منم سليمان عليه السلام چې په هوا باندې تللی دی ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی تللی دا غلط راغلی الکه تاسو مولیان وایي چې موسی علیه السلام به امسا داسې کړه او هغه امسا سره به سره ووته چینې راوتې زه دا نه منم وی ولې نه منې مولا وایه که نه د موسی علیه السلام مرتبه زیاته ده که د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کوې که نه تاسو چېرته په حدیث